د هما مارغه د یونس خلیل مشهور شعر دی چې د دنیا په سر د سیوری د هما وي، فقط ستا د زلفو سیوری دی په ما وي. د هما ذکر د پارس په لرغونو کیسو کې شوی دی او دې ته به یې د جنت مارغه ویل. هلته بادشاهانو په هما دومره عقیده درلوده چې دا به یې د یوې اسطورې په توګه نمانځله. د شیراز په تخت جمشید کې د یو الوتونکي زمري مجسمه کې د هما نښې ښکاري. د ترکي اوغوز نومې لرغونې قبیلې هم یوه اسطوره د مارغه په شکل لرله چې کومي یا اومي نومېده. د مصر په فرعوني مقبرو کې د هما په شان یو مارغه پرس نقشونه ځای ځای ښکاري چې وجود یې د انسان او مخ یې د مارغه وي. هلته هارو باز و چې د هما په شان د نیکمرغۍ او د بادشاهۍ نښه ګڼل کېده. یو عام خیال دا و چې که هما مارغه د چا په اوږه کښېني او یا په سر یې سوری وشي نو هغه باچا شي. په ترکي او سندي شاعري کې د هومي په نوم دا مارغه زړهسوان دی او د ښه بخت نښه ګڼل کېږي. د دې سیوری که په چا پرېږدي نو هغه به بختور شي. په پټکي کې د وزرې ټومبل د هما د وزرې معنا ورکوله او دا باور عام و چې د باچاهانو سره د هما وزره وي. په فارسي کې د فریدالدین عطار د مارغانو غونډه نومي شعر کې هما د الوت نه ځکه انکار کوي چې د ده په سیوري به خلک پادشاهان شي. خلکو باور لرلو چې هما د الوت په حال کې وي، ټول ژوند یې په هوا کې تیر شي او چرې هم نه کښېني. په ولسي کیسو کې وایي چې د هما پښې نه وي نو ځکه کښېنستی نه شي. داسې هم وایي چې هما ژوندی نه نیول کېږي او څوک چې د هما ښکار کوي په 40 ورځو کې دننه مړ شي. د دې مارغه په اړه ویل کېږي چې د ښځې او نر دواړو خصلتونه پکې موجود وي، ځکه خو هما د جنۍ او هلک دواړو نومونه کېدای شي. ځینې ژبپوهان وایي چې د هما مونث همایون وي، خو ځینې نورې بیا هما مونث ګڼي. د اسلام له خپرېدو وروسته هما په تصوف کې لاره وموندله. هلته داسې باور دی چې د هما په خو کې الله ناره پټه ده چې معنا یې انساني روح وي. کله چې انسان له نړۍ څخه ګوښه شي نو هغه د ټولو حدونو څخه آزاد وي او دغه اصل پاچاهي ده. د ځمکې په کره کې د هما په شان ډېر مارغان او نور ژوي انسانانو په ښکار وژلي دي. داسې ښکاري چې هما یو وخت موجود و او ممکن ټول نسل یې ختم شوی وي. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ او یا هم کوم سوال یا نظر لرئ نو کومنټ وکړئ او همدارنګه د نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.